شپږم ادب چې کتاب او سنت کې ذکر دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې آداب الخلاغه د ان يبتعد عن طرق الناس وظلهم. د قضاء حاجت په آداب کې یو خبر دام ده چې خلک په هغه ځای کې بهر او قضاء حاجت نه کوي چې کوم ځای مسلمانانو لار ده په لار کې به قضاء حاجت نه کوي. هغه ځای کې بتش متیازي هم نه کوي ډکی متیازي هم نه کوي چې الته مسلمانانو ته تکلیف وي. وظلهم او د مسلمانانو چې کوم سورې دی او ځکه مسلمانان ناس سورې دی د خلکو د مزه چې کومي بلارو په خوا پیاده سفر وي نو بلارو لارو کې بدمزیو چې هغه به یو غټ خونو د غیلان به خلکو کمرې سمې کړي یا به د چینار ونه و یا به لخوات لختې به دو یا به چینه الته به خلکو پیټه میټه واړ الته به دمه کوله. محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په دسه ځای کې قضاء حاجت کول چې دا د مسلمانانو د ناس ته او د دمه زیاده دا ناروا ده. دینه مسله ځان ساتي. والدليل على ذلك دلیل دا ده صحیح حدیث کې دا راغلی ابو هريره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال دا الله نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی اتقوا اللعنین تاسو ځان وساتئ دا غدو خبرونه دا غدو کارونه چې هغه سبب د لعنت ده پتا دا الله لعنت هم کیږي کله په دې خبره ملائکه سړي د بقاریږي او سړي باندې لعنت وي او په دې خبره چې کم مسلمان بغلار تیر شو په هغه باندې بدبوئی رااله یا دا بوت په کې سخا شو یا مسلمان ته تکلیف ورسید هغه د باندې لعنت وي. قال الصحابه ومن لعنان يا رسول يوم اللعنان سړي دا دو شیونه چې دا سبب د لعنت ده یا رسول الله. قال الذي يتخلى في طريق الناس اغه سړی چې هغه قضاء حاجت کوي هغه سړی چې ځان خالی کوي او د سماته کوي فی طریق الناس د خلق بلاره کی او فی ظلهم یا د خلق بسوری کی بسوری کی قضاء حاجت کول یا د مسلمانانو بلاره کی قضاء حاجت کول دا سبب د لعنت ده. د لعنت معنی علماء دا کړدا چې دا دو هغه امور دي هغه کارونه دي چې دا لعنت جلب کوي راکاږي لعنت ځانته. د انسانانو فطرت دا ده چې بلار کله تیریږي او خپل ښه شو یا ستاد حیوان خپل ښه شو یا ستاد ماشوم د زنانه خپل ښه شو نو خلک چې راوګرځي خپل ځان صفاقي او باغ خلکو لعنت او کنزلي وته کوي چې څومره بیکاره خلک دي ګوره بیزي بهر کړی دي څومره بیکاره خلک لارې په منځ کې داخلك بهر کوي څومره بیکاره خلک دي چې کوڅه د دې ښه ده او په کوڅه کې وړو بهر کړو د صفائی نه کوي دا د عام انسانانو مزاج دی. د دې حدیث معلومیږي د صحابه تبع دا او د الله د دین طریقه امدا چې بدیس خلکو د لعنت ویل شي چې کوم خلک بدیس زینو کې قضاء حاجت کوي بدیس زینو کې بهار کوي نو دا د آداب الخلا د آداب نشپغم ادب دی چې مسلمانو بدیس کې قضاء حاجت نه کوي چې هغه نور مسلمانانو ته تکلیف رسیږي. بل حدیث معاذ بن جبل رضی الله عنه حدیث مرفوع امام ابو داود راوړل په سنن خپل کې واتقوا الملاعن الثلاثه د الله نبی وی هغه درې شیو نزان ساته جدا سبب د لعنت ده. البراز في الموارد د خلکو په ګودر کې او د سماتول وقارعه الطريق او د لارې په منځ کې او د سماتول وظل او د خلکو په سوري کې او د سماتول. موارد هغه زیت ویل کېږي جای ورود چې په کوم ځای کې انسانان ډیر کینی لکه دا د خړونو غاړې شوي په خوا زمانه کې به زنانه خړ تتلې او الته به منګی را ډکول هغه ته به خلکو ګودر وایو. اوس په دې زمانه کې داغه د مثال موږ ورکول شو چې د کور نه بهر یو کوی ده او د کلی زنانه تر راجمه کېږي د باندې کې اوس هم دا طریقه شته. اوس د خلکو کورونه پراخه شو دنه بچار دیواله کې کوی لیکن کله کله د سکورونو په بازو علاقو کې شته چې د کور نه خوا په یو محله کې یو کوی ده د کلی ټول زنانه ال تر راجمه کېږي او بر اړکې په دغه خو شاګه ته او د سماعت کې په دغه خو شاګه ته قضاء حاجت کې نو ته د الله د لعنت سبب چې الله هم د باندې لعنت وای دا انسانان هم د باندې لعنت وای او ملائکه هم د باندې لعنت وای. یا هغه ګدرونه چې هغه ته خلق ورزي د خلکو مال ورزي او خلک ته وبر اړه کوي په خړونو باغ زینو کې
او بدی زینو کې څوک قضای حاجت کوي د نیر په غاړه چې خلک کوزيږي ال تلام بي او د خلکو د تکلیف رسیږي بدی زینو کې قضای حاجت کول دا ناروا دي اتقوا د الله نبی و ځان بساته د خبرونه اتقوا معنا دار د خبرونه بسخ پرهیز کې ځان بساته او قارت الطريق دې ته ویل د لارې په منځ کې قضای حاجت کول دا ناروا ده دیوې نه زمارونو مخکې جمعه کې ما دا ویلو بعضی خبرې د اسلام خلاف دي د قران او د دین خلاف دي نو زمنګ نبی دا غینه منګ منې کوي زمنګ الله زمنګ منې کوي چې دا کار باندې کوي بعضی خبرې په اسلام کې دسي دي زمنګ په اسلام کې قران او حديث کې چې هغه د سړیتوب خلافي یو سړی چې دې ځکه او د اسماته د ناس نو خلق به بد وي چې لکه دا زید او د اسماته د سړی چې په کې ناس ده کوسینه بهر تراوت خلکو بلاره کې او د اسماته د ناس ده یا د روډ په منځ کې ناس ده یا د چینه په خوا کې ناس ده قبله ته مخ ګرځول دي یا شا ګرځول دي د سې زینو کې سړی او د اسماته کې نو عام مسلمانان دې تبد ګوري نو زمونږ اسلام ستاسو د سړیتوب حفاظت هم کوي چې ګوره د څه کارونه باندې کې چې د سړیتوب نوځي چې خلک بتا باندې بے سړی او د نسړی ګمان د باندې خلک یې څومره بیکاره خلک دي دا څومره بیکاره قوم د جبدي زګي او د اسماته کوي نو قران او حديث باوته د تعلیم او تربيت هم راخی چې د الله او د رسول مخالفت بنه کې وسره باوته د سړیتوب هم راخی چې ګور د سړیتوب خلاف کارونه بنه کې د وقار خلاف کار بنه کې چې په دې باندې ستا وقار مجروح شي ته به بدی ښکار شي ستا قوم ته به خلک کنزل وکي ستا کلی ته به خلک کنزل وکي چې دا بیکاره خلک دی ردی کوسي ټول اسخاري دا خبره سره ذهن کې کېدا وا چې د الله نبی ویلي د نصارو مخالفت وکي د نصارو د کور درمن او دالان ګندوي تاسو د خپل کور درمن او دالان صفا ساتي د نصارو د کورونو خوشاته چې کمی کوسي دي او غلې دي دا ګندي تاسو د خپل غلې صفا ساتي د صحیح حدیث کې راغلي دیو مسلمان سره بدري خبرو لحاظ ساتي خپل د کور دالان او د کور تیر چا به کمی کوسی دا بسړه صفاکی صفای ځان له نسب ایمان دا لیکن د الله نبی فرمایي د نصارو مخالفت چې کې د يهودو مخالفت چې کې د دې شین د صفای لحاظ بساتي ځکه دا د اسلام خلاف دي او بدی کې نصارو موافقت چې کوم مسلمانان ګندا کور ګندا دالان ګندا برنډي ګندا کوسي ګندا دا د نصارو سره موافقت ده دا د عیسایانو په شان مسلمانان دي ځکه دا صحیح مسلمانان نه دي اسلام کې نقصان ده کمزور اسلام دی او د عیسایانو سره مشابه دا د خپل کور صفای نه کوي دا زمنګ نبی محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی ورون د خبر بډاړي له خاص صحیح ځکه دا زمنګ نبی ویلي دا خبري